السلام علیکم. زه یم ستاسو روحاني الله یو ځل بیا تاسو ته حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه مخاطب شوم. امید ساتم چې روغ جوړ به خوشحاله به. نن ما تاسو ته ښکلې شان ویډیو راوړې ده چې د ټیک ټاک نه مونږ ویډیو بغیر لوګو والا څنګه ډاونلوډ کوو، چې بغیر یوزر نیم بغیر لوګو به پکې نه وي. کله چې موږ د چا د ټیک ټاک نه ویډیو ډاونلوډ کړو نو د هغې باندې د هغه یوزر نیم ښایي، مطلب لوګو پې ښایي. نو راځئ تاسو کتی شئ، زمونږ دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ نو تاسو په دې ډېر څه زده کړئ. او زمونږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې کلیک وهئ او په ګنټې نشان باندې هم کلیک وهئ چې تاسو ته زمونږ نوې ویډیو تر اور رارسي. نو ټیک ټاک ویډیو چې موږ ډاونلوډ کوو نو په هغې سره به تاسو ته لوګو هم نه راځي، او دا کم کس ټیک ټاک اکاونټ نه تاسو ټیک ټاک ویډیو ډاونلوډ کوئ د هغه یوزر نیم به پکې هم نه راځي. نو ډېر ټایم ستاسو نه ضایع کوم او زه هم د ویډیو په طرف تاسو زموږ سره د ویډیو اخره پورې کتی شئ. تاسو به راشئ خپل ټیک ټاک ته. کله چې تاسو خپل ټیک ټاک کولاو کړو نو تاسو ته به داسې مخامخ ویډیوګانې راځي. تاسو داسې ویډیوګانې تاسو هم یو ویډیو ډاونلوډ کولی شئ. زه دا ویډیو ډاونلوډ کوم نو تاسو په خپل شیر باندې کلیک وهئ. کله تاسو په شیر باندې کلیک وهئ نو تاسو ته مخامخ داسې کاپي لینک والا یو آپشن راکړي، تاسو په هغه کاپي لینک باندې کلیک وهئ. کله تاسو په کاپي لینک باندې کلیک وهئ نو تاسو به راشئ بیک سایډ. کله چې کاپي لینک تاسو واخیست نو تاسو به راشئ خپل کروم براوزر ته. کله چې تاسو خپل کروم براوزر کولاو کو نو دې کې به تاسو ورکړئ ټیک ټاک ویډیو ډاونلوډ. کله چې تاسو ټیک ټاک ویډیو ډاونلوډ ورکړو نو دې کې به تاسو ته داسې اپشن راشي، داسې انټرفیس به راشي. تاسو په دې سیو ټي ټي ټیک ټاک باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په سیو ټیک ټاک باندې ټي ټي باندې کلیک واخیست نو تاسو ته به داسې انټرفیس وي، پیسټ ټیک ټاک ویډیو یو آر ایل هر. تاسو په دې کې یو سپیل ولیکئ، زه لیکم ټي. کله تاسو په دې کې سپیل ولیکو ځکه په بغیر د سپیل نه بیا تاسو ته دا کوم لینک چې تاسو کاپی کړی دی بیا دا نه رالي نو تاسو په دې باندې کلیک وهئ. تاسو به دا پیسټ کوئ. کله چې تاسو دا پیسټ کړو نو ما دلته کې دا ټي لیکلی زه به دا ټي خپل روان کړم. نو بیا به په دې سرچ باندې کلیک واخست. تاسو ته به داسې لږ لوډینګ کوي. خیر کله چې په دې سرچ باندې ما کلیک وهل نو له پاسه داسې دا یو کراس نشان دی، په دې باندې به کراس واخلئ. کله تاسو په دې باندې کراس واخلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي، دې کې وایي او آر فی باکس کې او آر کوډ. نو تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک واخلئ. کله تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک واخست نو تاسو سره به دا لږ لوډینګ کوي، دا ویډیو به ډاونلوډ شي. نو تاسو کتی شئ موږ سره په دې دا ویډیو موږ سره ډاونلوډ شوه، فایل ډاونلوډ له پاسه ښایي تاسو ته. داسې تاسو کولی شئ تاسو دا ویډیو کتی هم شئ. دا ویډیو اوس موږ ډاونلوډ کړه بلکل، او په دې باندې اوس د چا لوګو هم نه راځي بلکل، نه پرې د هغه یوزر اکاونټ او یوزر نیم راځي. نو تاسو کتی شئ زموږ دا ویډیو بلکل ډاونلوډ شوه، نه پرې یوزر نیم راځي نه پرې لوګو راځي. نو امید ساتم چې زموږ دا ویډیو به تاسو خوښه شوې وي او تاسو زموږ حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې کلیک وهئ او په ګنټې نشان باندې هم کلیک وهئ چې تاسو ته زموږ نوې ویډیو تر اول